هم چې تیارې بل شی اڅوي جی پی اس نه پیلوټ هم ونیو تکیه هم خو کم نه کو تکیه پیلوټ هم نیولی دی خو په ساکاوی کې مو ساتلی پټ محفوظ موقعیت تلاشي کې ملګرو ته مرتاوې ګوره کوشش وکړه چې د پیلوټ چې ده پوه شولې دغه طریقه او ترتیب یې برابر کړي داسې محفوظ جې ته انتقال کړي صحیح ده د پاکستان سره د جګړې دوام افغانانو لپاره تازه زبردست خبر راغی ننګرهار کې د پاکستان یو الوتکه لوېدلې او پیلوټ یې ژوندی نیول شوی السلام علیکم ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو وخت مو بخیر په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته ننګرهار کې د پاکستان یو الوتکه لوېدلې چې پیلوټ یې ژوندی نیول شوی ننګرهار کې امنیتي سرچینې سلام وطندار ته وایي چې دغه ولایت کې د پاکستان یو الوتکه لوېدلې او پیلوټ یې ژوندی نیول شوی دی سرچینې دا نه دی ویلي چې دغه الوتکه د ننګرهار په کومه سیمه کې لوېدلې او کوم ډول الوتکه ده تر اوسه پاکستان هم په دې تړاو څه نه دی ویلي